کوم څنګه کولای سو چې د ایکسل فایل یا لمر نه پاسورډ ډیر وي یا فایل لمر سره پروت دی دغه پاسورډ بلاک وي نو موږ څنګه هغه نه پاسورډ است کولای. البته دا دوه ټایپه پاسورډونه ولري یا پروټیکټ شیټ یا هم ورک بوک پروټیکټ وي را سره. په دې پاسورډ خلاصولو کې به دا احتیاط کوئ ځکه د دې میټا ډیټا چې دا هغه په دقیق ډول ډیلیټوئ که هلته تاسو یو فایل هم کروپټ کړئ او بیک اپ ونه لرئ ختم ده. نو ډېر کوشش کوئ چې هغه تاسې یا کاپي وباسئ یا دغه بیک اپ جوړ کړئ بیا اتوماتیک ډول هغه نه ریسټور کړئ. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله بیک اپ کارو څنګه یو فایل موږ سره کروپټ سي یا وایرس وای یا څوک انکریپټ کې بای کوډ باندې نو څنګه به هغه بیرته خپل فایل په لاس راوړو. ډېر اسان طریقه لري یوازې 3-4 کلیکه طریقه ده ځکه دا کمپنۍ هم دې ته یوه لاره جوړه کړې ده که څوک پاسورډ هیر شي نو باید پاسورډ له منځه یوسي ځکه هغه مهم معلومات یې نشي کولی چې فایل ډیلیټ کړي نو بله لار خو نشته. ځینې آنلاین دي ځینې مثال هغه فراډ کوي یعنې چل کوي له خلکو سره او ځینې که حقیقي وي هغه پیمنټ غواړي آنلاین او بل څه دي سافټویر غواړي که سافټویر تاسو سره فول ورژن یې بالکل صحیح ده که نه ټرایل ورژن د پاسورډ ریکاوري په وخت کې تاسو نه کلیانې غواړي او هغه آنلاین پرچیز سیسټم غواړي که نه دا یو مشکل کار ده. نو که موږ سره دا پاسورډ ولري پاسورډ ډېر په اسانه طریقه ایسته کولی سو. اول فار اگزامپل موږ سره دا پاسورډ لري زه راځم دلته پروټیکټ شیټ او 1-2-3 پاسورډ 1-2-3 پاسورډ ورکوم. نور زه په دې کې تغیرات نسم راوستی که نه دا بلاک سو هر څه ډیسیبل سو او دا هم سیو کوم چیرته جاوید په نام فولډر ده او په ډیسکټاپ کې زه دې ته وایم شیټ پروټیکټ او دا هم سیو کوم او د دې نه کنټرول سی کاپي باسم کنټرول ان اخلم کنټرول وی پیسټ کوم دې کې اوس غواړم دې کې ورک بوک پاسورډ واچوم ریویو ته راځم او ورک بوک بلاک کوم دې ته پاسورډ ورکوم یو او دې ته پاسورډ کوم یو. اوس ما سره دې کې مثال نوی ورک بوک شیټ نه سم اخیستی دا ځینې شیان سره بلاک دي که نه او په دې کې خو ما سره ټوله ډیټا بلاک سوله په دې شیټ پروټیکټ کې زه دا شیټ پروټیکټ دا کلوزوم او دا هم را سره سیو کوم او دې جاوید فولډر کې او دلته راځم ورک بوک پاسورډ او دا هم اوکې کوم کله سیو کو دا هم کلوزوم او دلته راځم فولډر کله چې دا فولډر کې دو فایل نه دي ما سره خو دا لک دي پریزنټ ټایم کې زه نسم کولی دې کې ایډیټ وکړم ما سره ګور نوټیفای کوي نوټیفای ماته وکړو دا باید ریډ اونلی سي یا داسې بلاک سوی ده که نه ده دي نو زه به دا څه رقم دا پاسورډ له منځه وړم او به تاسې فایل ایکسټینشن شو کوي فایل ایکسټینشن یو فایل ایکسټینشن له دې ځای نه شو اینډ هایډ کیږي یا ځینې فولډر آپشن نه هم کولی چې ویو ته راسئ او فایل ایکسټینشن هایډ اینډ اوکې کوي که هغه نه بیا د سی ایم ډي په تھرو باندې کولی چې دې ایکسټینشن رینیم کوي. خو زه هم دا طریقه یو آسان طریقه ده بس په دې کلیک کوم په دې کلیک کوم او دلته راځم او دې ته یو زیپ نیم ورکوم زیپ فولډر باید می تاسو سره انسټال زیپ فولډر یعنی وینرر دا یوز ده بس دا دې ځای نه کلوز کوم او دا پیلن کینسلوم او دومواري ځل بیا دلته کمپیوټر را سره لوډینګ کوي رایټ کلیک اینډ کلوز ډبل کلیک کوم او بیرته راځم دې ته رینیم کوم F2 سره رینیم کولی شو که نه زیپ یس او دې ته هم زیپ ایکسټینشن یوازې زیپ کوم ځکه زیپ هغه که زیپ مختلف سافټویرونه دي که نه 7 زیپ ده زیپ کمپریسر ده وینرر سافټویر دا یو تاسو سره انسټال به کار درکوي دا به یس کوي پروټیکټ پاسورډ ته به راسئ دا به اوپن کوي ایکسل ته به راسئ ځکه دې پروټیکټ پاسورډ کې په شیټ 1 کې موږ سره پاسورډ ده رایټ کلیک کوو او رینیم کوئ د ایکسمیل نه وروسته به تاسو کې ایکسټي ولیکئ او دا به انټر اوپن کوي. اوپن کولو مخکې به دا یو غټ خبره دلته ټوله ډیټا فرمولې هم راځي نو هغه دغه لپاره دلته زه راځم او په دې کې یو بلاک یې له موږ سره چې هغه دلته هیش سیسټم باندې انټیلم هیش ټایپس دي د پاسورډ انکریپټ لپاره د دې پاسورډ هم په لاس راوړی شئ کله چې دا تاسو کاپه کړئ او بیا په هیش یعنې هغه تاسو سافټویر ولرئ چې هغه ډیکریپټ کړي پاسورډ درته نو زه غواړم چې نه باید پاسورډ ایسته کړم نو له دې بلاک نه نیولې او بیا تر دې بلاکه پورې دا پروټیکټ شیټ ده دا ډیلیټوم او بیا کنټرول اس وهم او دا هم کلوزوم دا یس کوم او په دې رایټ کلیک کوم او ایکزمیل ته بیرته راځم د ایکزمیل نه رایټ کلیک ایکزمیل بیا دا ټی ایکس ټي بیرته ایکزمیل ته اړوم بالکل صحیح دا سکیپ کوم کلوز او بیا هم دا ایسته کوم دلته راځم دا اوپن کوم را سره او بیا ایکسل ته راځم دا خو شیټ پاسورډ نه ده دا بلکې سیټینګ ورک بوک پاسورډ ده نو رایټ کلیک ور باندې کوم رینیم کوم کله چې مې رینیم کو دلته ټي ایکس ټي ورکوم ایکسټینشن اوکې اوپن کوم کله چې دا اوپن کو دا ډبل کلیک کوم او دلته هم ما سره دا پاسورډ راځي دلته زه دا ګورم پاسورډ پروټیکټ پاسورډ ورک بوک مګز
کنټرول اف زه پروټیکټ ټاکم not found زه چې کوم بالکل همدې کې پاسورډ دې پاسورډ را سره پروټیکټ په نامه یو بلاک ده او پروټیکټ بالکل همدې ځای نه دې کې مشکل نشته انشاءالله را سره ټیکس هم بریک موډ کې ده صحیح ده دلته هم دې کې ما پاسورډ اچولی زه چې کوم XML غلط مې رینیم کړی همدا فولډر به راخلاص کړم او دا به رایټ کلیک کړم او دا به رینیم کړم دا به رینیم کړم TXT ته او بیا به دا ډبل کلیک کوم او بیا به دې ډبل کلیک وکړم او دې کې پروټیکټ لاک سټرکچر د پاسورډ پروټیکشن ورک بک پروټیکشن ده بالکل تر دې بلاک پورې دا ټول ډیلیټ کوم کنټرول اس کوم کلوز کوم او دا یس کوم او بیا په دې کلیک کوم او دا XML ورته رینیم کوم بیرته او دا فایل بیرته هم XLX تړوم کنه یس او دا هم F2 کوم او دا هم XLX تړوم XLX یس وسره شیټ 1 پروټیکټ پاسورډ ته لازم ځای چې کوم بالکل ټایټ کار کوي ما سره نه پاسورډ زه په سلمو کې ایډیټ کوم دا ورکشیټ پروټیکټ ور سره او دا ورک بک پروټیکټ دا چې کوم را سره په دې باندې رائټ کلیک کوم یو شیټ اخستې سم بالکل رنیم کولای سم تغیرات راوستای سم